درنو دوستانو بیا هم سلامونه. دوستانو نن په دې درس کې پر دې باندې بحث کوو چې زه څنګه یو چاته وایم چې زه یو قلم یا موټر او یا هم پیسې لرم، یا هم تاسو پیسې موټر یا قلم یا دې ته ورته نور څه لري. نن پر دې باندې بحث کوو چې په انګلیسي کې زه څنګه وایم چې زه یو موټر لرم. آیا تاسو یو موټر لرئ؟ آیا تاسو یو قلم لرئ؟ په صنف کې زده کوونکي سره ناست دي، سټوډنټان سره ناست دي، هغه د یو قلم خلاصوي دي. څنګه یو چاته وایي چې ته قلم لرې؟ نو په دې اړه باندې نن زموږ کلاس پر دې باندې دی چې موږ څنګه ووایو چې زه قلم لرم یا زه نه لرم، تاسو یې لرئ؟ پوښتنه وکړئ. په دې اړه باندې نن بحث کوو. دوستانو ګورئ، په انګلیسي کې لرل have لرلو ته وایي او has هم لرلو ته وایي. have لرلو ته وایي او has هم لرلو ته وایي. دلته ما مثالونه اخیستي. ګورئ دوستانو، دا have دی او دا has دی. اوس پر دې باندې بحث کوو چې have چیرې کارول کیږي او has چیرې کارول کیږي. پر دې دواړو په مسلسل ډول باندې کار کوو. ګورئ دوستانو، دا have چې دی دا د وی یو دی او آی سره کارول کیږي، یعنی د جمع شیانو لپاره کارول کیږي. او has چې دی هغه د هی شي ایټ سره کارول کیږي. have چې دی هغه د وی یو دی او آی سره کارول کیږي دوستانو. او has چې دی دا د شي او بخښئ د هی شي ایټ سره کارول کیږي. تاسو وایاست چې د آی خو هم مفرد دی. دوستانو دا د انګلیسي قانون دی. په عموم کې د آی چې دی مطلب زه اوس وایم چې I have car, I have fame, I have money. خو زه مفرد یم، خو دلته د آی دا د انګلیسي قانون دی. بس د ګرامر جوړ شوی همداسې دی، جوړ دی داسې دی چې آی په جمع کې راځي، ډېر اخیستي دي. خو has چې دی هغه د هی شي ایټ سره کارول کیږي. لکه څنګه دوستانو، موږ په دې باندې په مسلسل ډول باندې بحث لرو. امید مې دی چې تاسو تر پایه ملتیا وکړئ. دوستانو ته ګورئ، I have a good friend. زه یو ښه ملګری لرم. زه have لرمه یو good ښه friend ملګری. You have a black car. you تاسو have لري یو black تور کار یو موټر. نمبر 3، we have 5 bicycles. دوی have لري 5 bicycles. We have a meeting today. موږ have لرو a meeting یا مجلس today نن ورځ.